د صالح تازه بیان وایي طالبان د پښتنو استازي نه دي، یوازې جنوب کې یې 3000 قومي مشران وژلي. دا چې د حقاني شبکې په اړه یې څه ویلي، جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبانو د قومي جریان د معرفي کولو تبلیغاتو ته توند غبرګون ښودلی. ښاغلي صالح په یو لیکنه کې ویلي اکثره طالبان پښتانه دي، خو اکثره پښتانه نه یوازې طالبان نه دي بلکې په ضد هم دي. نوموړي له هغو پښتنو فعالانو مننه کړې چې له پښتنو څخه د طالبانو د نه استازیتوب په اړه کمپاین پیل کړی او ترسره کړی دی. د افغانستان د بېواکه شوي ولسمشر مرستیال زیاتوي چې طالبانو د پاکستان د استخباراتو په امر یوازې په جنوبي ولایتونو کې 3000 قومي مشران چې نږدې ټولې پښتانه وژلي دي. نوموړی زیاتوي نه باید په کمانډو ځواکونو کې د هیواد د ختیځ په ځانګړي ډول د ننګرهار د ځوانانو ډیره معناداره او فعاله ګډون هیر کړو. کله به مې چې د امنیتي ځواکونو د سرښندنو او قربانیو راپور لیده، هیڅ ورځ به نه وه چې ننګرهار نه شهیدان ونه لرو. امرالله صالح وایي چې کونړ هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه و چې ډیر سرتیري لرل او د ډیرو کورنیو د افغانستان دفاع لپاره خپل غړي د دفاعي ځواکونو په لیکو کې قربانیان کړل. صالح ټینګار کوي چې نه باید دغه قربانۍ له یاده وویستل شي. د طالبانو دغه مشهور مخالف سیاستوال زیاتوي چې حقاني شبکه د ده په ټیکو د جمهوریت د سقوط لپاره له شرمه ډکې نړیوالې او سیمه ییزې معاملې نه مخکې د خوست او پکتیا ولایتونو 21 هم ونه نیوله، ځکه په خبره یې قومي قطعې یې ډېرې پر وړاندې ولاړې وي. امرالله صالح چې اوس د طالبانو خلاف د وسلوال مقاومت له مخکښانو څخه دی، په پنجشیر کې د مقاومت د پیل یادونه کوي او وایي په لومړیو ورځو کې څه باندې 50 پیلوټان راسره ملګري شول چې اکثره یې پښتانه وو، خو د وخیم وضعیت او سخت ماحول له کبله یې دوام ورنه کړی شو. امرالله صالح زیاتوي چې طالبان نه باید د پښتنو استازي وګڼل شي، ځکه په وینا یې استعمارګر ځواکونه همدا غواړي څو قومي ناندري راوپاروي.